قاضي ته ووایه ته دا پیژنې او د محبت د غل سزا پیژنې هغې به ما ته ویل ما پیژنې ستا یم زه ستا پیژنې او خنداده د محبت جذبو ته کوپر وایي هغه د بر کلي ملا پیژنې د محبت جذبو ته کوپر وایي هغه د بر کلي ملا پیژنې او خادمه زما تصویر یې چا ته خو ویلی زما تصویر یې چا ته خو ویلي یې چې نه وي ګوره ته دا پیژنې او چې تا ته نه وي او په تا پورې وي چې تا ته نه وي او په تا پورې وي دانشه تا هغه خندا پیژنې بدرنګه شرنګ څنګه وي داسې یم نو چې بدرنګه شرنګ څنګه وي داسې یم نو پروت په وسپنه زنګ څنګه وي داسې یم نو منه چې بدرنګه شرنګ څنګه وي داسې یم نو پروت په وسپنه زنګ څنګه وي داسې یم نو کب د اب نه بهر څنګه وي داسې یم نو جلبري لاله چې در بند وي ملنګ څنګه وي داسې یم نو کب د اب نه بهر څنګه وي داسې یم نو چې در بند وي ملنګ څنګه وي داسې یم نو ستا په غېږه کې یم څه پوښتې چې څنګه یم ستا په غېږه کې یم څه پوښتو چې څنګه یم پروت په شمه پتنګ څنګه وي داسې یم نو دروند پښتون یمه مننه دروند پښتون یمه خو ړنګ یمه دانشه او تر صاحب ته شعر ډالۍ کوم چې دروند پښتون یمه خو ړنګ یمه دانشه ته ړنګ پېژنې ړنګ څنګه وي داسې یم نو د غزل یو څو شعرونه وایم چې بغیر لتا د ګلو رنګ اخ بغیر لتا د ګلو رنګ اخ ماتې پیالې او سوي بنګ اخ بغیر لتا د ګلو رنګ اخ ماتې پیالې او سوي بنګ اخ او ګوتې خولې ته کړه ویې ویل ګران ته شعر ډالۍ کوم چې ګوتې خولې ته کړه ویې ویل تا خو راوړي دي لونګ اخ ګوتې خولې ته کړه ویې ویل تا خو راوړي دي لونګ اخ او ویلې ما ته مې همزولې وایي ویلې ما ته مې همزولې وایي دومره ذهین او دومره دنګ اخ مننه ویلې ما ته مې همزولې وایي دومره ذهین او دومره دنګ اخ او شعر دی چې دانشه څه د رب احسان دی پتا دانشه څه د رب احسان دی پتا درته غورځېږي هر ګړنګ اخ زه یو غزل وایم ریاض حیران صاحب ته ډالۍ کوم د ریاض حیران صاحب د زیار هم ستایم د کار هم ستایم او د چې واقعي د نشي د روکتام دپاره چې دې ځوان کم کار کړی دی که نه دا ډېر لوی کار دی دې زه خپله ګواه یم دله ما درې څلور مریضان راوستي دي داسې پاخه عملیان نشیان مې راوستي دي پوډریان صحیح خبر کوم داسې روغ ځوانان مې دې بولي دي که د ریاض صاحب د پړقې ووایه لکه دله ډېر زیات او ډاکټر صاحب دا زه ګپ نه لګوم دا حقیقت دی ما دله راوستي ډېر مریضان مې راوستي بیا د ده کومه رویه ده نو داسې خلکو باید تاسو د دې ملاتړ هم وکړئ یو غزل درته ډالۍ کوم ریاضه چې په ما د هرې نشې بېل بېل اثرات او ته په ما د هرې نشې بېل بېل اثرات او ته یو چا ویشلې په حرامو کې زکات او ته په ما د هرې نشې بېل بېل اثرات او ته یو چا ویشلې په حرامو کې زکات او ته دا شعر حمزه ته ډالۍ کوم چې زما یو درې څیزونه ډېر خوښېږي زما یو درې څیزونه ډېر خوښېږي دغه خواږه درانه خویونه ستا عادت او ته زما یو درې څیزونه ډېر خوښېږي دغه خواږه درانه خویونه ستا عادت او ته والله ګرانه دا شعر تا ته زړه نه ډالۍ چې والله که غم یې وکم والله که غم یې وکم که مې نصیب شو توره شپه سوړ حوالات او ته والله که غم یې وکم که مې نصیب شو توره شپه سوړ حوالات او ته زه حق حیران یم دانش ستا باغي فکرونه زه حق حیران یم دانش ستا باغي فکرونه دغه زیارت د تعویذونه مناجات او ته زه نظم وایم خو د هغې نه مخکې یو درې شعرونه وایم او دې باباجي ته یې ډالۍ کوم او د دې جذبې هم ډېر زیات لکه زه ستاینه کوم او اختر صاحب دی په دا ډېر روپۍ هم ورکړي د هغې بوله پړقې مو ډېره مننه ګرانه
رانه د مینې د اظهار خبره دوه ځلو شوه رانه د مینې د اظهار خبره دوه ځلو شوه دغه د کار و چې د کار خبره دوه ځلو شوه په سپینه ږیره یې د اوښکو د ډنډونه جوړ شو په سپینه ږیره یې د اوښکو دوه ډنډونه جوړ شو دغه سړي ته نن د یار خبره دوه ځلو شوه په سپینه ږیره یې د اوښکو دوه ډنډونه جوړ شو دغه سړي ته نن د یار خبره دوه ځلو شو تابانه زمانه مخکې د معیار خبره چیرته کېده زمانه مخکې د معیار خبره چیرته کېده زمانه وروسته د معیار خبره دوه ځلو شوه زمانه مخکې د معیار خبره چیرته کېده زمانه وروسته د معیار خبره دوه ځلو شوه یو نظم ویمه 1920